سلامونه ګرانو کتونکو، داسې پروفیشنل میوزیک تاسو هم جوړولی شئ. د میوزیک وګورئ، وروسته پرې خبره کوو. ته زما د زړه رڼا یې، ته زما د ژوند دعا یې، ستا مسکا زما خوښۍ پسرلی دی، ستا نوم زما د هرې ساه ملګری دی. تاسو میوزیک واورېدو، داسې پروفیشنل میوزیک څنګه جوړیږي په اے آی باندې مکمل طریقه درته درښایم. تر اخره ویډیو راسه وګورئ. ټول نه لومړی به موږ راشو پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته موږ سرچ کوو، دلته به موږ په سرچ بار باندې کلیک وکړو. دلته به موږ سرچ کوو چیټ جی پی ټي. دلته به چیټ جی پی ټي اوپن کوو. دلته چیټ جی پی ټي چې اوپن کړه، دلته ورته زه لیکم هیلو میرے محبوب کے लिए एक बेहतरीन नज़म या तराना، تاسو هر یو لیکلی شئ ترانه تیار کرو. صحیح شو که نه؟ دا بس سند کوم. صحیح شو؟ دا دې ځای نه زه کاپي کوم. کاپي مې کړه. اوس رالم بیا پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته سرچ کوو جیمینای. جیمینای چې سرچ کړه، دلته تاسو ته دا دویم نمبر اپشن راغلی. دا ما ډاونلوډ کړی دی، اوس اپډیټ کوم. د اپډیټ کولو نه بعد دا د ما کولاو کړله. صحیح شو که نه؟ ما چې کولاو کړه، دلته تاسو د دویم نمبر باندې ښکاري کریټ میوزیک. صحیح شو که نه؟ په دغې به کلیک وکړو. صحیح شو؟ ما کلیک وکړو. اوس دلته ورته کم دغه چې مونږ کاپي کړی و هغه دلته زه پیسټ کوم. صحیح شو که نه؟ ما پیسټ کړو. دلته ورته زه لاندې لیکم اوس چې میک اټ ان پروفیشنل لایک ریل میوزیک. لکه دې داسې مطلب دی چې داسې جوړ کړه چې د ریل سره نه پېژندل شي. صحیح شو که نه؟ دا ورته ما ولیکل. اوس دا دی ماته دغه تیار کړو. ته زما د زړه رڼا یې، ته زما د ژوند دعا یې، ستا مسکا زما خوښۍ پسرلی دی، ستا نوم زما د هرې ساه ملګری دی، ستا سترګې د سپوږمۍ له رڼا هم ښکلې دي، ستا مینه زما د ژوند تر ټولو ویډیو مو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.